د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي لا ډیر پرمختګ او کار ته اړتیا لرو. دا چې نور څه ویلي ملګرو که غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وویل ټول مسؤلین باید له ځانه سره حساب وکړي. موږ واک یو، مسؤلیت راکړول شوی. آیا ما خپل مسؤلیت ترسره کړی یا او کنه؟ که هر یو خپل ځان قاضي کړي، هر چاته به خپله نیمګړتیا په ګوته او پرمختګ به یې ورته معلوم شي. آیا همدومره پرمختګ بس دی؟ د راتلونکي کال لپاره هم باید خپل پرمختګ اټکل کړو. د طالبانو دغه امنیتي چارواکي وویل که هر څوک خپل مسؤلیت ته متوجه شي، یو کال وروسته به تر اوسني وضعیت لا ښه شو او ډېرې رڼاوې به وګورو. درې ګونو امنیتي ارګانونو، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او استخباراتو لوی ریاست د خپلو هیوادوالو ساتنه کې خپلې هڅې کړي. یوه لویشت داسې ځمکه نشته چې د دې نظام مخالف دې پکې وي. دا وویل هر څوک چې په یو او بل نامه د هیواد امنیت خرابوي او ستونزې پیدا کوي، ورته وایو موږ په هر قیمت تاسو ځپو او د عدالت منګولو ته به مو راکش کوو، که دا د بغاوت په نامه وي یا یو څو خیرن تورکالیان وي. ښاغلي مجاهد وویل هر څوک چې د شر او فساد ډلې په شا ټپوي او تمویلوي باید واوري چې دوی په دې شومه اراده او ارمان کې نشي کامیابېدلی. باید پوه شي چې موږ به یې پر وړاندې آرام کښېننو. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا ښه وخت.